اسلام برقرار وساتله دوه گواهان پکې ضروري کړلو او مہر پکې ضروري کوي مہر شول ضروري دي لازمي دي بیا که د واده بعد شې خاوین ټول ځین نه غواړي زه د معفوم پروا نه لري ته د نکاح بغیر د مہر نه سي کیږي مہر بیا د یا الله یا شل شری مہر تقریبا چې هغه ورسته خبر راځي پاو کم درې تولې سپین زر جوړیږي 2.5 روپۍ جوړیږي بالا نه جوړیږي نو دا به اوس ټیک دی تا نم واخستې مهر دې کښې شوی سبا دې ښځې خپل خاوین ته وویل چې ستاسو پیسې نه غواړم یا نیمه یې راکړه یا ټولې در بخښم پروا نه لري او دوه ګواهان چې دي هغه ضروري دي څو عمر مخکې والک راغلی و د نکاح ترتیب برابروي مال څوک ده ول داسې یتیمه ده پلانۍ نو بیا ویلو ته به نکاح راواچوې مال یاره زه تا نه پېژنم شاید ته به ما پېژنې ته زما مقتدی نه یې او دا څنګه نو د الله رسول فرمایي نکاح برملا ښکاره سړی کوي زنا سړی پټه کوي ته ولې دا نکاح پټه کوې نو خبره ستا و نو خو ستا یو خبره چې ته دا نکاح پټه کوې په ما یې کوې زه تا نه پېژنم دا ښځه نه پېژنم او د الله رسول فرمایي ګوره زموږ دوی خو ګوره ټول ژوند الټ سولو فاتحه سړی په خپل کور کې کوي صحیح سلو خپل بیٹک دی خپل کور دی پاتا درې څلور ورځې اب چوچي او نکاح چې دا هغه خلک په مسجد کې کوي د الله رسول به ماجګر سلام وګرځوي ماښام سلام وګرځوي ماپښین به سلام وګرځوي صحابي برالي ول یا رسول الله زما خور یا زما لور یا زما ورور نکاح ده بس خلک برالو کې بنستلو پیغمبر صلی مبارک په محراب کې ناستلو بیا به گواهانو نکاح په پړاو سوله څه چوارې به ودا به سره تقسیم شو برکتمن نکاح یو مولیا زما وسا نکاح ولاړ شادي حالت ودرېدلې دا ټول د دمتوب سیستم چې دی هغه حالت استا بیا د زما وستا نسل نه دی په حکم دا دمتوب چې دی هغه خامخا راځي یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح په محراب کې اچول کېدل او بل نکاح چې د هغه د محراب بغیر ولا نو ستاسو خیال دی برکت په کوم شي کې ستا صحیح سلو اوس ما استا پاتاراله او مسجد ته ودرېدل او نکاح چې د هغه ولاړه بار ودرېدل د دواړو خانه خرابه ده د پاتا په فاتحه کې خانه خرابه وسوله د نکاح په نکاتوب کې خانه خرابه وسوله خو ما استا دا یقین دی چې د پیغمبر علیه السلام تر لارې واړه هغه کې خیر نشته الله او ما ته ویلي د پیغمبر علیه السلام طریقې سي واړه زمان نه د خوښه مانه براوړه نو د پیغمبر د طریقې واوسته بیا په دې کې ما ته چی شو چې سلو نحست بدنامي بے عزتي بے برکتي بے خوندي تاسو یقین وکړئ دا د نبی علی السلام په طریقه کې او سبحان الله چې څوک یو ذره ایمان لري واغه ته بیا درکور کوي اسانه مثال بیا درکم د پیغمبر علی السلام طریقه دا ولا د حلال نکاح شذا نه بخول نه بوريري نه بخرزي نه بالمسي نه بامي نه بخالي نه بميري صحیح سلو دې سر نکاح حرام هو دا نس کېدل ابدي دا حرام ده نو بل ځای به حلال نکاح پیدا کبه به کوله ودا د پیغمبر سره طریقه یو شاعر ولاس د خپل خور سره د خپل وريري سره د خپل خرزي سره نکاح کوي نو څنګه خبره ده په دې خبره هر چا سره خلاصيږي دا رقم د پیغمبر سم د ادنا سنت سره واخله تر اعلی پر ده که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ